دا یو ملګری وی چې سړی وای فای کاروي د گاونډي وای فای دا او هغه د په کور کې کار کوي د انټرنیټ د سریع کولو تیزولو لپاره د ښه کیفیت لپاره د هغې د وای فای نه استفاده کولی شي او کني شي. نو دا خو په بازار کې یعنی د کمپنیو نه دا شی اخیستل کېږي او خرڅولی کېږي. نو دا د هغه سړي ملک جوړیږي. نو د چا وای فای نه چې سړی استفاده کوي که چېرته د هغې اجازه وه نو به یې ترې کولی شي، او که هغه چې ته اجازه نه کوي نو دا د هغه شخصي مال دی، هغه شخصي حق دی، په پیسو باندې اخیستی دی، نو به یې سړی نشي کارولی، نشي استعمالولی، دا به حرامه ده. لکه همدغه رنګې دا ټول پروګرامونه د دې شبکاتو هغه په پیسو باندې اخیستلی کېږي. نو که په خپله رضا تا ته چا اجازه کوله چې زما دغه د انټرنیټ پیکج استعمال کا نو بیا دا جایز دی، او که تا ته څوک اجازه نه کوي نو بیا د هغې اجازې نه غیر ترې نشي استعمالولی، ځکه دا د هغه شخصي مال جوړ شوی دی، هغه په پیسې ورکړي دي او د هغه په ملکیت کې راغلی دی. نو که د هغه د رضا نه غیر په پټه باندې دا استعمالېږي دا به ناجایز وي، او که چېرته د هغه خوښه وه نو به یې سړی استعمالولی شي.